بالاخره په لومړي ځل د مسلمانانو لپاره یو ستر د خوشحالۍ خبر. د مسلمانانو د خوشحالولو لپاره یو ستر اقدام ترسره شو. دا چې کوم اقدام جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ډنمارک د هغه کسانو زنداني کولو پلان چمتو کوي چې په عامه محضر کې قرآن کریم ته اور اچوي. ډنمارک حکومت په عامه محضر کې د قرآن کریم پر سوځولو د بندیز لګولو وړاندیز کړی دی. ډنمارک حکومت دا وړاندیز د قرآن کریم سوځولو له پیښو وروسته په یو شمېر هیوادونو کې دا ډول پیښو ته له غبرګون وروسته کوي. د ډنمارک انصاف وزیر پیټر هیومیګالډ وایي د دې ډول پیښو له کبله ډنمارک ته زیان رسیږي او ډنمارک د خلکو خوندیتوب له خطر سره مخامخېږي. د انصاف وزیر ټینګار کوي چې په قانون کې وړاندیز شوي بدلون به د فکر او نظر پر شفاهي او یا لیکلو هیڅ اغیز ونه کړي، نه به هم د دې قانون له مخې تنزیه کاریکاتورونه اغیزمن شي. خو په وینا یې د مذهبي لیکنو سوځول له کرکې او خلکو ویش له رامنځته کېدو پرته بل هیڅ هدف نه لري. د دې پلان شوي قانون له مخې به هغه کسان جریمه کیږي او یا به تر 2 کلونو پورې زنداني سزا ورکول کیږي چې قرآن کریم یا بابل سره نامناسب چلن وکړي. د ډنمارک خیاړخه مرکز فعال حکومت وای غواړي نړۍ ته یو پیغام ورکړي. د ډنمارک جیکیپ ایلیمیان په دې هکله وایي دا زموږ د ولسواکۍ لپاره د بنسټ ډبره ده چې خپل فکر او نظر بیان کړو، خو باید یاد ولرو چې چلند مو مناسب وي. نوموړي د قرآن کریم سوځولو پیښو ته په اشارې سره وویل کله چې د داسې کړنو له کبله د امنیت او خوندیتوب پوښتنه مطرح کیږي، ډنمارک نشي کولی لاسته رسنې کینی. د بهرنۍ چارو وزیر لارس لوکی راسموسن وایي په ډنمارک کې دا وروستیو کې تر 100 پورې مظاهرې شوي دي چې د بهرنیو سفارتونو مخې کې د قرآن کریم سوځولو پیښې هم پکې شاملې دي. بل لور د ډنمارک استخباراتي ادارو د دې پیښو له کبله د احتمالي ترهګریزو بریدونو احتمال زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د ډنمارک په ګاونډي سویډن کې هم د قرآن کریم سوځولو پیښې شوي دي او د هغه هیواد امنیتي ادارو هم د امنیت ګډوډېدو خبره کړې ده. په تیر جولای میاشت کې په عراق کې د سویډن سفارت ته له همداسې یوې پیښې وروسته اور ورته کړل شوی و. دواړه هیوادونو د فکر او نظر د ازادۍ په تړاو د خپلو لیبرال قوانینو له کبله تر ډیره د قرآن کریم سوځولو پیښو مخنیوي کې زړه نازړه پاتې شول. سویډن په 1970 کلونو کې مذهب ته د سپکاوي په تړاو خپل شته قانون لغوه کړی و.